زه په دومره ډوب شوم ټوپۍ مې واله اته زه نه راچوته نه مې وویل نو چا راوچت کړې راوچت چا کړې بیا وروسته تا راچوته مې وویل ها ما خبره نه کړېږه السلام علیکم امید دې چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرینن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم خبرین راغلی م سټوډیو ته او یار تاسو کو خیال کړی کنه نو ګرمي ډیره زیاته شوې ده دویم ورځ ده چې ډیره انتهایی تیزه ګرمي ده نو بس سټوډیو کې ناسو بجلی زی راځي نو کار کولې نه موي چې زو چرته وزو چکر لزو نو مورته مې سي ده نو بس هغه گاډي ته کوشوي دي او بس زم کوزیږم نو زو چا کارلا تاسو بم بوزو چرته ځای ما موږ سره موږ خپل روانګي وکړه موږ سره ونن په ټیم کې څوک څوکي د ګاډي د سړی راغی سم جنت ته رمیز دی نعیم دی مزار دی او بیت دی الکه پتا خو دوره خپل راغلی وو هو دي هم خبره ده کنه چې د باران وای دي باران ان شاء الله سبا کې روغ هفته وای دي الله دې وکي کنه امين امين پیشګوئی شه نن موسم ډیر زیات ګرم دی دوب ته ورته ها نن وزودان له چکر لا ځان له ملوک راغستل د ځان له پروګرام مو کو ټیک تا کنه او دا چې د ګور رمیز ته ځای معلوم دی الته خو دې بوزي وسو رمیز تا کوم ځای معلوم دی علم غار علم غار علم ته پرونو مونږه بوستو غلط ځای ته بوستو انن بیا زو څه باقي هم سره اوسه چرته مزه غب شپ ډېر مزو کې تاسو ورې ځخ خداګانې خو بای دې ټیم کې مونږه د علم غر ته چې کنه راور رسیدو علم غر ته اړم شو دا اوس په بار باندې لاړ دا روډ نشته خو لکه مطلب اسې لګ لګا لاري جوړ کړی د روډي جوړ کړی دی خو لکه روډ نه دی دې ته مونږ روډ نشو وایلی او په بار به علم بر سر ته خيجو نو چرته بځای نه تاسو ته بخایو دې ټایم کې اوس مونږ راورسېدو علم غر ته لا بره ټاپ ته نه یو رسېدلي بره ټاپ ډېر دنګ دی نیمې پورې راورسېدو دې ځای پورې روډ ټیک دی او نور پاپله باندې روډ نشته دی ها نو دلته راته اوس د کسانو وي چې دلته ښکته اوبه دي ښکلی ځای دی که نه تاسو ته چې ما کمبارې نه وښو نو دې ځای ته اوس ښکته کوزېږو ښکته دا ځای وینو چې اوبه پکې شته که نه او دلته راته نورو کسانو بل ځای مو خو واپله شینډن چې کوم یادېږي د بونیر مشهور ډن دی شینډنو ته وایي نو هغه ډېر ښکلی ځای دی خو چې هغې نه تاسو بر راوختی هغه ښکته پاتې شو نو ګورو که دا ځای ښکلی نو بیا دلته پاتې کېږو او که نه نو بیا ځو هلته ښکته شینډن ته هغه هم تاسو ته ښوي هغه ډېر ښکلی ځای دی ما فیسبوک کې لیدلی دی خو هسې مې نه دی لیدلی مطلب په خپله نو هغه به هم تاسو ته ښیم رمیز تاسو دې ځای چکر راغلی وای دې ځای نو صاحب هغه تاسو کوم ځای چکر لیدلی ځای څومره لار ده تر اوس پر که پیاده پیاده ځان لار ده که نه پیاده او په دې لار به ته ځو او په وجه کې چل دی وای هلته زمونږ گاډی پاتې شو او مونږ ترې رالو په دې لار باندې دلته ښکته کوز شو بیا دلته بر راوخوتو اوس دې ځای ته رالو دلته راته دې ماما ووي چې لکه اپله دلته یو خوړ دی هغې ته لاړ شئ او ښکلی ځای دی نو اوس ځو هغې ځای ته تاسو به هم بوځو له ځان سره غر دی که نه کوم چې سوی ورونه چې بلو که نه ټول کیپي کې چې کوم غرونه سوي دي دا ځای پکې هم سوی دی دا وینې نه بره دا ټول غر بره چې کوم دی سوی دی
مونږ د ځان سره سامان راغستې دی دا وینې او بس اوس په دا بله وړو پخو بای دا شاته چې را روان دی که نه دا زما کشر روډ دی نو ما ورته ویم څه سامان د سره والمه دا شعر الله کوي دا وینه په دې ځایونو کې اوس لکه کوټې ته لینټر ته حاجت نشته دی تیار ګټ دی او غیر چاپېره دې بس دیوالونه تاو کړي دي یو کوټې مثال شو دا وینې موږ نن په دې هلک پسې روان یو نن د زموږ دې لیډر دی حمیزه دې بل د خپل داجي سره دلته راغلی و نو دی وایي چې خپلې ځای ته خو بوځم اوس موږ په ده پسې روان یو دی زموږ نه مخکې دی راغلو پورې کټې ځای ته به اوس ځو کوم ځای ته به ځو لا نور به هم پاپله ځو پورې کټې ته پورې ګټې ته به ځو بای دې هلک را روان کړي یو پته راته هم نشته را روان یو یو دوه پیرې خو مونږ غلط شو اوس په درېیم پیره باندې اخر دوره ځای ته راوځي یا په اوبو شراړ خیږي اوبه مې لا لیدلي نه دي اوس ځان رسو هغې ته دې وایي چې لا نور به هم مخکې ځو نو لا نور مخکې ځو ځای تاسو ته ښایو چې ښکلي ځای ته ځان رسوي که نه نو دا په ما چې اوس کومه خوله به ایږي د دې نه بره نه هم ډېره خوله وځي دا ځای تاسو ته ښیم او د اوبو له دې ځای راویو تاسو ته ښیم چک کوئ خو افسوس دا دی چې دا ډېر غر چې دی نه په اور باندې سوځېدلی دی نه ټول ښکلوالی چې دی هغه یې لږ لږ ختم کړی دی خو په دې کې چې کوم خپل ښایست دی که نه هغه ختمېږي نه دا وینئ تاسو دا اوبه بهیږي ګورئ دا ښکته ابشار چې کوم و هغې ځای ته وتي دي دا داسې وتې دي هغې ښکته ابشار ده تاسو ته چې ما کوم وښو دا وینئ بھائی دا خوله وینئ زما دا کمیس وینه څنګه راورسېدم ډایرکټ مې کمیس ایستلی دی دومره زیاته ګرمي مې شوې ده خو دلته موسم چې دی ډېر زیات ښکلی دی ډېر زیات ښایسته موسم دی دلته دا ځای تاسو ته ښایم ورګه د دې ځای د اوبو چېرته ځای ما भाई तुझे खबर है ना तुझा तो मावो दांगलो दादा डी रुक दे रमीज भी मावता बोझा तो गुड्डुक फिर जाए वे राइस्ते ना शमा राने के बारे डारी पड़ू के बारे में डेढ़ डूबे आप डूबे दे पान डूबे शरा ताता डूबे मत तेरा तेरे इंदे खान के करा करे रानी में पति जाए तो रहे जिन्हें की चैनल आती है गिर दे Aku itu mau dulu cuma tu pun malu. Ada zina raja tanah mau. न चार औचत क्लियर औचत चाकले Ya lu sekarang juga mau. Ha, betul mah kabaran नहीं पड़ेगा. रमीज हुई कने विजो डूब शो मतान रहो जतो ने मागे डूब जाता रा बसे रागे नो डूब शो बस बस होला हम बल वस्ती दे कने वस्ता खेटे غم کو زوګه شوی ما نو سامان هم راوړې دي دا په خو او تاسو ته بخاوي چرته ځای ما
د دې ځای اوبه دومره یخې دي که نه زما ساړه وشو په لامبلو کې دومره ګرمي مې شو خوله رانوتې وه خو چې وخت اوبه مې ووهله نو اوس مې ساړه کېږي بس اوس مې خپل کار سټارټ کړو نو دوی له کړایي پخوم او تاسو ته به هم ښیم یو ځای به خورو کله چې روټۍ وخورې که نه یا درته پروګرام له لاړ شي سړی نو بیا وروسته دې پسې لوښي راغونډولو چټایي راغونډولو دا بیا را لوښي هغې ځای ته ایستل یا لکه مطلب کور ته وړل دا ډېر ګران کار سړی چې دې غاړې زه ډېر پرجوش وي چې واپس کېږي که نه سړی مکمل هر څه ختم وي نو دا کار چې دا اوس ما دوی ته پرېښودو ځکه چې ټول کار ما وکړو پخلې نور چې کم کار دی به دوی کوي भाई छत मत ताजत नشته له تیار کوټه دا وینه بس ګټ پروت ته غیر چاپیرو صرف دیوالونه کړی دي تیار کوټ دی تر پښپش یا راشي نو بو مو ورسنه پامن دی دا وینه هر اوس دې ټایم کې چې کنه مونږ زو واپس شو بس سامان مامان هم راواغستو او مونږ واپس یو کړ ځکه چې ټیم ډیر زیات لیټ ته ځان بم کوړ درسو نو ټیم نا وخت رزو کوړ ته تاسو سره بلار غب شپ لګو کوړ به غب شپ لګو چرته ځای ما भाई नو आखिर کار مونږ راو رسیدو خپل گاډي خواته دا وینه او مونږ هغه بر ځای نه هغه بر بل دریم غر چې ښکاري لګي یو دا کنه یو دا یو هغه یو نو دغه منځ کې یو تنګي هغه ځای تلیو کم از کم د دې ځای نه ورته یو غنټه لار ده یو غنټه لار ورته یو غنټه لار وي دې ځای نه هغه تر ډیر لري ځای دی نو بس راو رسیدو سو اوس پزو خپل کور ته خانو کور ته راغلی ما او خپل بلاګ په دې ځای باندې ختموم ما وی بلاګ براغې نه کور پورو کوم خو بیا چې را بلاګ دی کنه ډیر زیات وګدیږي ځکه چې تقریبا 12 منټ د پاسه بلاګ راغی نو بیا ډیر وګدیدو نو ما وی چې لکه بس دا شاټ چې زه بل ورځ باندې ما مطلب شاټ په بلاګ پرون ختم کړی خو لکه دا شاټ رن پات شي نو امید دی چې بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو چېر خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازه د روان بلاګ پورې خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیریال خیال ساتئ د لوی الله پامان